السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو دیا وهابو بهترین ناشنا وظیفه در سره شریک کوم. که کم وخت هم له پریشانی له مشکل حالت سره له سخت حالت سره مخ کېداست، بس د دغه وظیفې ورد وکئ. دا داسې وظیفه ده انشاءالله چې د دنیا هره کامیابي غواړي در الله تعالی یې در نصیب کوي. د دنیا له هر قسم پریشانی ته خلاصون غواړي، الله تعالی مو ورڅخه خلاصوي. د دنیا له هر قسم ته سخت مشکل څخه نجات غواړي، خلاصون غواړي، د هغه طریقه کا غواړي له هغه څخه مې الله تعالی خلاص کی. بس د دې یوې وظیفې ورد کوئ. دا وظیفه د یا وهابو نوم دی الله تعالی جل جلاله د ډیر غټ شان پکې پروت ده، ډیر غټ طاقت پکې پروت ده. نو محترمینو، که کم وخت هم مشکل درته پیښ سو، یو حاجت درته پیښ سو، یو پریشانی سره مخ سواست، بس فورا دغه وظیفې ته رجوع کوئ. یا دا وظیفه خاص مثلا که داسې وکړئ چې هره ورځ روزانه د مازدیګر له لمانځه نه بعد چې کومه طریقه زه تاسو ته درښیم هغه د ځان یو معمول وګرځوئ. هر ورځ له مازدیګر له لمانځه نه بعد چې یې کوئ، بیا داسې دا وظیفه داسې بیا هېڅکله به تاسو انشاءالله له مشکل سره نه مخ کیږئ. که مشکل پریشانی درته راتله یا په هغه حالت کې وایاست، یا هره ورځ روزانه د مازدیګر له لمانځه نه بعد یې د ځان یو معمول وګرځوئ چې له لمانځه نه فارغ سواست، دا وظیفه کوئ. انشاءالله دا وظیفه د دنیا له هر قسم ته پریشانی څخه مې خلاصوي. هغه پریشانی که فقر، مسکنت، غریبی وي، هغه پریشانی که د اولاد مثلا بیلاری وي، هغه پریشانی که کور ته بې اتفاقي او اختلافات جګړې وي، هغه پریشانی که د پیسو له لارې وي، هغه پریشانی که د انسان د زړه نه سکونوالی وي. غټه پریشانی چې د انسان په زندگی کې د هغه د انسان د زړه بېقراروالی او بې سکونه ده. د دنیا ټولې پیسې چې یو انسان ته ورکړي چې بیا یې هم زړه قرار نه وي، زړه یې سکون نه لري، هغه انسان پر زندگی باندې خوند نسی اخیستلی. هغه انسان پر زندگی باندې هیڅکله بیا داسې خوند نسی اخیستلی لکه څنګه چې د بل انسان زړه قرار او سکون لري. یا داسې پریشانی وي، ناجوړي وي، بیماری وي، مصیبتونه، غمونه، آفاتونه او تاوانونه، نقصانونه وي، د دغو ټولو د مخنیوي لپاره، دغو ټولو څخه د خلاصون لپاره دا نهایت مجرب عمل ده. یا داسې پریشانی وي چې کم شی تاسو ته محبوب وي، هغه تاسو نسی ملاولی، هغه تاسو لاس ته نسی راوړلی، انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره خو به اول هغه تاسو لاس ته کوئ، ځان ته به یې کوئ. هغه څه چې تاسو ته محبوب وي، هغه که محبت وي، هغه که پیسې، مال و دولت وي. خو که داسې نه وسو نو بیا به انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره له هغه شیشه کم چې تاسو ته محبوب ده او تاسو ته نه ملاویږي، له هغه څخه به الله تعالی د زړه صبر درکړي. نو کله چې الله تعالی و انسان ته د زړه صبر ورکوي، بیا انسان د هغه په کیسه کې هم نه ده. که هر څومره دته محبوب وي، انسان یې په کیسه کې نه ده. چې هر څومره مال و دولت بل انسان لري، بیا دی د هغه د مال او دولت نه په سوچ فکر وهیله نه د هغه په کیسه کې نه هغه دی دا غواړي. نو د دغه پریشانیو د مصیبتو لپاره دوستانو، په دنیا کې داسې انسان نشته چې له مصیبتو سره نه وي مخ، داسې انسان نشته چې له پریشانیو سره نه وي مخ، داسې انسان نشته چې له مشکلاتو له غمونو سره نه وي مخ. خو کامیاب انسان هغه ده چې کله هم له پریشانی سره مخ کېدی، یا په زندگی کې یا مثلا له وظایفو سره ربط زیات و، د الله تعالی له دین سره ربط زیات و، له قرآن کریم له تلاوت سره ربط زیات و، فالله قسم هغه انسان په زندگی هم نشي ناکامه کېدی. هغه انسان به په ژوند کې خوشحاله وي، هغه انسان به په ژوند کې هیڅ کله له پریشانی، ټینشن، مصیبتو سره نه مخ کیږي. کم انسان چې له د الله تعالی له دین سره شناخت زیات و، کم انسان چې له تلاوت، کم انسان چې له وظایفو سره شناخت زیات. دا وظایف چې دا د انسان زندگی ور برابروي، د انسان ژوند ور برابروي، که انسان په حقیقت باندې فدی سر خلاص کی. او که هر انسان یې په عقیده، په توکل او مضبوط یقین سره وای، د انسان هر پریشانی فورا په سیکنډ کې په هغه ساعت باندې ختمیږي.
خو داسې انسانان وظایف ډېرې زیاتې کوي خو بیا هم تاثیر نه کوي. دا په انسانانو کې کار ده، پر هغه طریقه باندې دی وظیفه نه کوي پر کومه طریقه چې د وظیفې شرایط دي. دوستانو هره وظیفه چې انسان کوي اول به یقین او عقیده پر دې وظیفه باندې مضبوطه وي، بیا هغه وظیفه چې د تاثیر کوي. که د انسان یقین او عقیده پر وظیفه باندې مضبوطه نه وي او پر دې وظیفه باندې د یقین مضبوط نه وي، بیا هغه وظیفه چندان داسې تاثیر نه کوي لکه هغه انسان چې یقین یې ور باندې مضبوط وي. دوستانو د وظیفې ورد سره شریکه کوم، په ورځ کې 1500 واره دا وظیفه کوي. په هغه وخت کې کله چې له پریشانۍ سره مخ کېداست یا داسې وکړئ له هر مازدیګر لمانځه نه بعد یې 100 واره وایاست. دا دوې طریقې دي. کم وخت له پریشانۍ سره مخ سواست دغه وظیفه یا وهابو مثلا چې هر مشکل هر حاجت او چې هر څه کوم چې ما تاسو ته بیان کړی دي ټولو لپاره تاسو کولی شئ. هر وخت چې سره مخ سواست نو دا 100 واره 1500 واره ووایاست، له هغه نه بعد دعا وکړئ. او که داسې نشي کولی بیا د هر مازدیګر له لمانځه نه بعد د زندګي یو معمول وګرځوئ یا وهابو 100 واره وایاست. انشاءالله د دنیا هر کامیابي چې غواړي الله تعالی یې درکوي. د دنیا له هر قسم د پریشانیو څخه خلاصون غواړي الله تعالی مو څخه خلاصوي. د دنیا هر حاجت چې پوره کول غواړي الله تعالی درته پوره کوي. دا ځکه چې بې انتها زیاته طاقتوره وظیفه ده د الله تعالی یو داسې طاقتور مبارک او فرتاثرناکه نوم ده. دوستانو دا وظیفه الله تعالی مو کې چې تاسو دا وظیفه خوښه شي او ویې کوئ. الله تعالی مو تل خوشحال او کامیاب او آباد او ژوندي لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.